ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو مصطفی حقمل تاسو سره ستاسو پښتو ښوونکی دی. درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی د تېر درس پاتې برخه هغه هم فعالیتونه او لغتونه دي چې لغتونه به په جملو کې استفاده کوو، جملې به ورته جوړوو، معنا کوو به او فعالیتونه به د تختې په مخ لیکو او سم مناسب او صحیح ځوابونه به ورته پیدا کوو، حل کوو به یې. سمه ده؟ آفرین زده کوونکو. خو له هغې مخکې باید له تاسو وپوښتم چې په تېر درس کې زموږ تاسو چې حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها وه هغه لغتونه چې تاسو نه ورباندې پوهېدئ هغه مو په کتابچو کې لیکلي دي. آفرین، ډېر ښه مو کړي. زه به هماغه لغتونه چې تاسو نه ورباندې پوهېدئ اوس دلته درته ولیکم او معنا به یې کړم، جملې به هم ورته جوړې کړم. صحیح ده؟ آفرین زده کوونکو. ښه، له هغې نه وروسته بله پوښتنه دا کوم چې حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها د چا لور وه؟ آفرین، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وه. د چا مېرمن وه؟ ووایه راته. ډېر ښه، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېرمن وه چې یوه ډېره عالمه او پوهه ښځه وه. هغه څوک وه چې ډېر احادیث ترې روایت شوي دي، هغه څوک وه چې ډېر علوم یې کړي له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه چې وروسته دغه علوم نورو ښځینهو ته، نورو صحابه کرامو ته هم لېږدولي دي. سمه ده؟ آفرین زده کوونکو. ښه، کورنۍ دنده مو لیکلې ده؟ آفرین، ډېر ښه، څومره ښه مو لیکلې ده، څومره ښه. ځکه موږ تاسو باید ډېر لیکل وکړو، ډېر لوستل وکړو. که چېرې موږ تاسو ډېر لوستل وکړو موږ تاسو لوست به ښه شي، موږ تاسو به لوستل ښه شي. که چېرې ډېر لیکل وکړو زموږ تاسو لیکل به ښه شي. نوې نوې جملې به زده کړو، نوې نوې کلمې به زده کړو، نوې نوې شیان به زده کړو. سمه ده؟ آفرین. ښه، اوس مو لاړ شئ د کتاب 14 مخ ته فعالیتونه دي. صحیح ده؟ زه ګوره دلته اول پوښتنه چې کړې ده د زده کوونکو فعالیتونه تاسو ورته ګورئ. ښه، متن په چوپتیا سره د یو بل په مرسته ولولئ. متن خو دغه د 14 مخ متن تاسو به خپله په خپل منځ کې ولولئ، ښه په چوپ او چوپتیا سره. صحیح ده؟ له هغې نه وروسته بله پوښتنه یې کړې د لاندې جملو تش ځایونه په درکړه شویو مناسبو کلمو سره په خپلو کتابچو کې ډک کړئ. ګورئ، کلمې یې درکړي، صحیح ده، کلمې یې درکړي او څنګه دی جملې یې درکړي. تاسو به دا کلمات راخلئ کوم چې سم راځي هغه به څنګه کوئ په خپلو تش ځایو کې چې کتاب کې راغلي وي لیکئ. ګورئ زه درته لیکم، داسې لیکم چې په کتاب کې مثال اوله خانه خالي کې شي راځي او د دې دپاره کومې کلمې موږ ته راکړي. ګورئ زه لیکم درته که نه، موږ ته راکړي یو دا دی، بل هم دی، یو دا بل هم دی. صحیح ده؟ دویم دپاره چې راکړي دي ګورئ دیني او اخلاقی. ګورئ دی دینی بل اخلاقی. دینی او اخلاقی. دریم ته چې راکړي دي ګورئ دریم ته راکړي چې دی و دا. ګورئ دی و ده. صحیح دی؟ څلورم ته چې راکړي ورته ګورئ څلورم ته راکړي دا ډېره پوهه او عالمه ښځه وه. ډېره پوهه او عالمه ښځه وه. دا خیر بله پوښتنه یې کړې چې څلورم ته ښه زده کول او یادول. ګورئ زده کول او یادول. زده کول او یادول دا ګورئ دا څلور تش ځایونه چې راکړي دي 1 2 3 4 5. ګورئ اول ته دا دی راکړی، دوم ته دی و دا راکړی، نه دوم ته دیني اخلاقي راکړی، دریم ته دا و دا راکړی، څلورم ته زده کول او یادول راکړي. صحیح ده؟ دا به موږ تاسو څنګه کوو
اوس به وګورو چې کوم مناسب راځي. اوس دا د څه دپاره دی د څه دپاره راځي؟ دی خو نارینه او دا د ښځینه دپاره دیني اخلاقي کتاب کې چې کوم راغلی دی دی و دا مثال دی نارینه دپاره و د ښځینه دپاره چې تېرو حالت کې وي مثال لکه هغه کور ته تللې وه ملالۍ یوه تکړه مېرمن وه یعنې مخکې وه اوس نه ده صحیح ده لکه اوس وخت کې نه ده تېره شوې مخکې تېره شوې ملالۍ صحیح ده او که چیرې دا وایي چې مثال دلته دا زموږ د پښتو ښوونکې ده هلته یوه مېرمن ده زموږ تاسو ته درس راکوي صحیح ده مثال موږ تاسو ته درس راکوي هلته یوه مېرمن ده زموږ تاسو ښوونکې ده څوک ده ده یا مثال دا وایي دا زرمینه ده سمه ده آفرین بل چې دی ګوره زده کول یادول مثال موږ تاسو یوه خبر په ذهن کې وساتو ولا یوه خبر مې یاده کړه او ذهن ته مې راغله یاد شول ذهن ته مې راغله یاد مې کړل بل زده کول چې مثال موږ تاسو درس ووایو زده یې کړو صحیح ده یو یادول حفظ کول زده کول یعنې پوهېدل ورباندې ښه اوس به همدغه وګورم چې کوم صحیح راځي په اوله جمله کې چې راځي بلکې کوم صحیح راځي وروسته کوم صحیح راځي ګورې څه وایي بیبي عایشه رضی الله عنها په مکه معظمه کې زیږېدلې دا که دی چې آفرین دا دی سم نه دی ځکه چې دا چې دی د ښځینه دپاره راځي او دی د نارینه دپاره که ووایي چې احمد تېر کال زیږېدلی دی دلته دی راځي که چیرې ووایي چې ملالۍ تېر کال زیږېدلی ده تېر کال زیږېدلی ده که چیرې ووایي چې مثال یو څوک خدای نخواسته وفات شوی دی مثال وایي چې زرمینه تېر کال وفات شوی وه تېر کال وفات شوی وه یا مثال تېر کال راغلی وه صحیح دی آفرین یعنې تېر دپاره وه راځي ښه نو دلته په اوله جمله کې چې راځي دا صحیح دی دا سم نه دی دی دا ځکه وایي چې بیبي عایشه رضی الله عنها په مکه معظمه کې زیږېدلې ده او دی سم نه دی راغلی صحیح دی بل دویم دیني و اخلاقي ګورئ تاسو دغه له کوم ځای زده کوئ دا ګورئ موږ تاسو دا متن راکړی دی د کتاب دیارلسم مخکې متن دونه زده کوو ګورئ دلته راغلي چې راغلي دا موږ نه باید زده کړو ګورئ لکه موږ تاسو دا باید یاد کړو چې په متن کې چې راغلي دي ګورئ څه وایي وایي له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه یې علم زده کړ چې زده کړ علم زده کړ موږ تاسو به دلته وګورو چې څه ډول علم زده کړ آفرین وګوره له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه یې دیني علم زده کړ څه رقم علم دیني علم دا دلته چې ظرف په کش باندې په دوه ځای کې جمله کې سم نه راځي کوم سم چې راځي هغه باندې ټیک مارک کوم دیني علم زده کړ صحیح دی بل ګورئ دی و دا اوس کوم صحیح راځي ګورئ جمله کې چې لیکلي وایي دا ډېره پوهه او عالمه بیبي څنګه ده ګورئ کتاب کې لیکلي دلته دا ډېره پوهه او عالمه بیبي وا یعنې اوس نه ده مخکې وه اوس خو نه ده ژوندی که نه کوم صحیح راځي وا صحیح راځي ګورئ دی د نارینه دپاره سم نه راځي دا په اوس وخت کې راځي او په تېر وخت کې دپاره چې راځي په تېره زمانه کې وا راځي چې وا نو دلته په جمله کې هم چې سم راځي وا سم راځي دا ډېره پوهه او دیني دا ډېره پوهه او عالمه بیبي وه پوه شوئ پوه ګورئ لکه مثال وایي چې هغه احمد دی صحیح دی هغه مثال لیکم هغه ملالۍ ده ګوره دی د نارینه دپاره په اوس وخت کې او دا د ښځینه دپاره په اوس وخت کې ما ولیکل که ګوره یو ګورم مثال په تېر زمانه کې هغه احمد و څوک راغلی و هغه احمد راغلی و احمد و چا خبرې کړې وې احمد څوک و احمد و دی و هغه ملالۍ وه
چې راغلل ګورئ دا په واو وخت او دی په و باندې واوښتل. دلته کومه جمله سمه ده؟ کومه کلمه د جملې دپاره صحیح راځي؟ وا صحیح راځي. چې وا پوه شوئ په آفرین. ښه بل ګوره زده کول او یادول. زده کول یادول دلته لیکلي دي ډېرو ښځو مسلمانانو او صحابه کرام به له هغې څخه دیني مسایل بیا خانهخالي زده کول که یادول صحیح راځي. کتاب ته ګورئ دلته چېرته دی کتاب کې آفرین ډېرو ښځینه مسلمانانو او صحابه کرام به له هغې څخه دیني مسایل زده کول. آفرین ګورئ زه چې درس وایم تاسو شاید زده کوئ نو دلته چې راځي زده کول سم یادول سم نه دي. ګورئ لکه زه تاسو درس وایم زه یې مخه درس درته وایم تاسو ماته غوږ نیولی تاسو درس زده کوئ که یادوئ؟ راته ووایئ. آفرین ډېر ښه خو زده کوئ یې یادوئ خو نه ځکه یادول په هغه وخت کې لکه یو حافظ چې حفظ کوي هغه ټول قرآن یادوي حفظوي یې یادول شول. خو که چېرې دا د مخه ووایسئ دا زده کول شول. که زه تاسو درس وایم ته دغه درس زه چې وایم ته دغه صحیح تلفظ زده کوي دا زده کول شول. که چېرته کتاب بند کړم استاد ما ته وایي چې حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها یوه ډېره نیکه او پوهه عالمه میرمن وه دا مې زده شو دا زده نه شو دا یاد شو ځکه موږ کتاب نه درلودو. که چېرې موږ کتاب مخ ته وګورو د کتاب دغه متن صحیح ولولو دغه زده کول شول. د یادولو زده کول په معنا پوه شوئ؟ آفرین زده کوونکو. ښه زموږ تاسو درس نن همدومره و څومره و؟ همدومره دی ځکه موږ تاسو کوم فعالیتونه چې راغلي وو کتاب کې هغه مو وکارول. دش ځایونه مو د جملو په مناسبو کلماتو سره ډک کړل. صحیح ده. نو تاسو به مخکې له دې چې موږ تاسو مخکښ سره وکړو تاسو به دغه فعالیتونه په خپلو کتابچو کې منظم ولیکئ. وروسته هغوی څخه به یې دش ځایونه په درکړل شویو کلماتو سره کوم چې صحیح دی په رنګه قلم باندې څنګه کوئ ډک کړئ. صحیح ده. یعنې دا جمله یو رقم ولیکئ تش ځای چې شوی بیا کوم چې صحیح راځي مثال لکه دا په بل قلم ولیکئ. بله جمله همدغسې تش ځای بیا چې راځي مثال دیني هغه دیني په بل قلم ولیکئ. وروسته بله چې دی ګورئ وروسته بل چې دی زده کول لکه جملې په یوه قلم او دغه تش ځای چې ډکوئ دا په بل قلم ولیکئ. سمه ده. آفرین. تر بیا هم په خدای سپارم ښې شېبې.